په شمال کې د 209 الفتح قلی اردو قمندانۍ رئیس ارکان د دغه قمندانۍ د لاسته راوړنو په تړاو جوړ شوي یو خبري کنفرانس کې وویل د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت څخه پاتې جنگي وسایلو او امکاناتو راټولونې او ساتنې لپاره جدي هڅې کوي چې په تیرو 2 کلونو کې د دوی تخنیکي ټیم وکولای شول چې له 2000 څخه ډیر بیلابیل نقلیه وسایط له خپل داخلي امکاناتو څخه جوړ او بیا فعال کړي. د خپل افغانانو انجنیرانو مسلکیانو په برکت باندې تقریبا په جریان د 2 کلو کې 2432 مختلفو وسایط چې هغه مطلب موږ جوړ کړي. همدارنګه ښاغلي عزیز زیاته کړه په دغه موده کې 415 مختلف ډوله وسلې چې له کاره لوېدلې وي بیا ترمیم او د امنیتي ځواکونو په واک کې ورکړې. 415 میله اسلحه چې هغه تخریب شوې وه دا موږ بېرته مطلب ترمیم کړی. له بلې خوا د 209 الفتح قلی اردو قمندانۍ د وسلو مدیر وایي په جوړو شویو جنگي وسایلو کې څه باندې 10 رینجري 180 هموي ټانګونه 11 انټرنیشنلي 8 ضربتي ټانګونه او 12 ټیلري موټرې شامل دي. با تعداد 71 اراده انترنشنال و 8 اراده تانک ضربتی و 12 اراده تیلری 17 اراده تانکر مختلف النوع و همچنان به تعداد 475 میل سلاح مختلف النوع ترمیم و فعال گردیده. د یادونې وړ ده په بلخ کې د 209 الفتح قلی اردو قمندانۍ مسؤلین ژمن دي ترڅو له تیر حکومت څخه پاتې نظامی وسایل او تجهیزات بیا فعال او ترمیم کړي چې اوس پرې هم جدي کار روان دی.